زه پرون په لار باندې روانو ما یو سړی په دې ګاډي کې مال مخې له داسې راغی دواړه لیټونو اشارې هم ډبل لګولې وې یعنی په غلط سیډم را روانو او ما ته مخې ته ودرېدو او دومره غوسه و هغه بدې ردي وویلې که نه ما ورته وې وروره ما نه غلطي وشوه باندې غلطي وشو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 22 لاکھ مربع میل حکمرانو په لار روانو یو سړی مخې له ورغی خیال نه و د هغه په خپه د پسې خپه راغله که نه هغه ورته وایي نظر دې نه لګي وایي خپه دې راله خو کړه هغه ورته وایي معاف کړه وروره ما نه غلطي وشوه منگتا محمد مصطفی سرور کائنات سبق خود لے دے سبق راتا خود لے دے چی دا اللہ پزاد میں دے قسمی چی پا ماپ کولو باندی عزت نکمی ما ورته معاف کمانه غلطی وشوه حالانکه غلطیم دا غوا خو بیا زه په دې لار را روانم په دې زړه کې مې یو درد پیدا شو چې الله دا د دنیا انسانان خو یو غلطیم نه برداشت کوي که لږ غونتې چاله لږ غونتې کوږ وږ شي دوی دې نه برداشت کوي دوی دې نه معاف کوي الله څومره مهربانه بادشاہ ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ننم تا آواز کی د تحجد په ټیم باندې والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما وسم وی کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون اے منگ ته ضرورت دے کنا منگ ته ضرورت دے نن د جړاګانو ضرورت دے تاول حسن میں خواږه پریدي کتو کې ماول زړه دې رانه یوړو پلیدو کې ماول زبه دې په کم کم ځای کې ګورم تاول زیم د تهجد نیمو شپو کې ماول تا ته په کومه لاره درشم تاول سیرې کا ګریوان په لیونو کې ماول پل ته د صراط مې وار خطا دی تاول زبه لاس در کم پورې وتو کې ماول مهت د شیطان مقابله شتا تاول ما طرف ته مخ کا پسلګو کې ګوره تقریر درته نه کومه بدل کړي د طرز زندگی د مسلمان بازار په نظر ناراضي